د کابل او ځینو نورو ولایتونو په سقوط کې له طالبانو سره د افغان مشرانو همکاري او له افغانانو سره غټ خیانت. جزئیات یې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. سلام ستړي مه شئ د پښتو نیوز چینل محترمو لیدونکو، وخت مو بخیر. په مکړی تازه خو ډېر زیات مهم خبر ته. تزایب شاګري حقانی وایي د کابل سقوط کې را سره کرزي عبدالله و ته محمد نور همکاري وکړه. د طالبانو د کډوال او ستنېدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی شمشاد تلویزیون سره په مرکه کې ویلي د جمهوریت نظام د صلح علی شورا مشر ډاکټر عبدالله ورسره په بیا واکمنېدو کې ډېره همکاري کړې او ته محمد نور هم ورسره بیعت کړی و. نوموړي همداراز ویلي د سولې خبرو پر مهال یې ولسمشر غني ته هم پلاوی استولی و او د کابل د سقوط پر مهال عبدالله او کرزي سره په اړیکه کې و. ښاغلی حقاني وایي له طالبانو سره د عبدالله د همکارۍ لاسلیک ورسره پروت دی او د نوموړي له قوله وایي ډاکټر عبدالله راته وویل په سیاسي حال او مذاکراتو کې زه کار کوم او دلته ته کار کوه. حقاني وایي د جمعیت ګوند یو مشر ته محمد نور هم ورسره لیدلی و او د یو ځای کېدو بیعت یې ورسره کړی و.